د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړی په خوا به د آینده وي په دې بازار کې داسې ګرځېدی لکه اوس دا مسلمانان چې ګرځي داسې به په خوا آینده وي ګرځېدی نو یو سړی په هغه آینده وي داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړي جومات کې په مانځه ودرېده نو آئندہ ولاړو یو سپائی ته وی چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے نو سپائی ورته وی هغه آئندہ وی ته چې او ته نماز پڑھ دے وی چې بڑا وڈا جوانا مر گئے ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دے رنا نو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ دے نو خپه نشئ تاسو دواړې غاړې وهئ جومات تم راغلی یئ او هلته م ځئ ما نه مخکې د مولانا صاحب یو خبره وکړه چې که تاسو نه تلئ او د دې خلقو دا مارکې او جلوسونه م ګرمولی نه نو دوی به د شرم هم نه راوتې چې څوک ورسره وی نه خیال امراغی معاملہ ټوله تاسو خراب پکړه معاملہ ټوله د سنیانو خزو خراب پکړه نن شپه وګورا زرګونه خزې د سنیانو بداوی جنډو سره ګډاګی تړي جنډو لاندې به تیری مرادونه جنډو تر به لپټی تړي زرګونه زما عزیزانو عرض میں داو چکیږي اسم نه زکه چې کم شی د کم قوم مزاج وګرځي ا بدلول صرف د خدای کاری د بنده د وس شی نه زمونږ د قوم مزاج استاجیبه ګرځېدلی دی واوري ارڅ او کئی هغه څه چې خپل نه ورته څه وایي پخواني مسلمانانو به چې څه واورېده آ به کول اوس مسلمانان چې څه واوري هغه کوي نه چې څه نفس اوړه ورته وایي کوي هغه ما عرض داو چې تقریرونه تاسو ډېر واورئ سبا به انشاءاللہ کوټه دروازه کې د مولانا ندیم صاحب تقریر یوه بجه شپېله به بیا قاسم علی خان جماعت کې بیا د ندیم صاحب تقریری بیا به راځئ الله دې توفیق درکړي عزیزانو په دې راتلو کې به موم خیر دی او دانن چې تاسو راغلی دلته روټۍ نشته پیسې نشته هیڅ نشته د سود د زکات پیسې نشته چې یو اتا تانې خو زم در باندې ویش سود خو لا څه کوي اوس خو یو شرم جمع کړی دی ابلا بیل در باندې ویشي رابشي که کېناستی یو سات او ما داسې طبیعت ته که یو قسم مجلس کې پاسې زه هم جوړ دوی تنګ شو بیا زه بس کوم چې یو هم پانسئ یو پانسئ عزیزانو شته هیڅ نه یو درد دل دے سره بیانو ما ته د وینا توفیق خدای پاک راکړي شته هیڅ نه عرض میں داو چې دین نن په دې وطن کې او په دې دنیا کې
یو ټوکه ده، یو غیر ضروری شی. دین که دینو نو په اسلام کې اول سړی ابو بکر و چې هغه دین ګڼلی و. اول چې عاشق شه او سردار کونین ته د خریدار په سترګو وکته، سردار کونین ورته وی چې ابو بکر تا خو هیڅ مطالبه ونه کړه. هغه ورته وی چې په عشق کې مطالبه نه، چې مې پتا باندې پیدا کړه، چې مې مینه خدای پتا باندې پیدا کړه، تر کما په هغه ورځ په لرضا کړه. اوس دستا رضا وفا کړي که جفا کړي، اوس دستا رضا وفا کړي که جفا کړي، ما داستا جفا قبول په وفا کړه. گل پلال او په گوهر کله سپیری، گل پلال او په گوهر کله سپیری، بیلما چې تا خندا کړه ما جړا کړه. داسې دو یاران بچا لیدلی نوی، داسې دوا یاران بچا لیدلی نوی، چې یو ورته کنزل او بل دعا کا. زه رحمان چې ستا د حسن ثنا خوان یم، ستا د روی ادرس جهان زما ثنا کا. چې مې مینه خدای پتا باندې پیدا کړه، بس خبره خلاصه. تا صدق پیش کړ او ما تصدیق. عزیزان، مال حال د ابو بکر عمر چا سره نو، آس ہے راوڑ او خدمت اقدس کے قربان. ارسے خفا نشئی، منگا عموم دا ابو بکر نو ملو، منگا زان عاشقان دا رسول دا ابو بکر غندی گنی. تا خود رسول نوم ما تا واخلا، بنده دا خدای او علم بردار دا توحید زان گنو. تا خود خدای نوم ما تا واخلا چه زی وانا درکم او بکی دا خدای پا ناما معاف کا. تاسو داسې کوئ که نه کوئ؟ د خدای په نامه معاف کا. جی د خدای په نامه معاف کا کوم کوئ داسې؟ دیکھو وګورئ زلیخې ته نظر تلیو نو هلکان براله چې هغه د یوسف راغی نو څومره اشرفی دی چې په جیب کې وی وله دی ورکړ. و داسې که یوسف نشته وی که نشته دی چې زما د محبوب نامه واغسته دا ماله ډېره ده، دا ماله ده خدای په نامه. قرآن کې راځي
مونږ ټول چغې وو قرآن قرآن قرآن، اسلام مونږ ملیان قرآن قرآن. دا قرآن دی چې پرون د ضیاءالحق د خوشحالولو دپاره اعلان وکړو چې اول مارشالله ابوبکر صدیق لګولې وه. د لاهور د شورا یو ممبر دی، زمونږ ملګری دی، ښه سړی دی. وی اول مارشالله ابوبکر صدیق لګولې وه. یو پنجابی مولا و، دا پنجابیان ډېر بد دي، هغه پې را پاسېدلی وی دا له سزا ورکوي، د ابوبکر توهین یې کړی او په کوړو یې لګاو کوي او په عدالت کې پې دعوه کړې. مونږ هم داسې قرآن قرآن. تاسو پوه شئ دا مولیان رڼو په آرام کښېني. اسلام را روان دی، بلکل را روان دی په آرام. کم خوا نه را روان دی؟ کم طرف نه را روان دی؟ قرآن خو 1400 کاله وشو چې را رسېدلی دی، تیار پروت دی. د هغه سړي او د هغه حکمران په انتظار کې دی چې دا قرآن به څوک په عدالت کېږدي او د ملک فیصلې به پې کوي. قرآن خو تیار پروت دی. په هغه زمانه کې دې قوم قرآن سره ټوکې کړي دي، مسخرې کړي. 35 کاله د پاکستان وشو، هر حکومت چې راغلی دی رونو اسلام 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 اسلام، او د اقتدار نه بعد بیا زم خرید کړی ما، بلم خرید کړی دی، بلم خرید کړی دی، بلم خرید کړی دی، او رو رو به کېږي. رو رو به ولې کېږي؟ د انسان جوړ کړی قانون د مارشالله اډیننس په رو رو نه حاوي کېږي په ملک، او قرآن اډیننس به په رو رو حاوي کېږي په ملک باندې. ولې په اوبو کې سترګې غړوي؟ خر لکۍ نیونه څه خیر دی؟ دی خو وګورئ دا زمون ملک دی. والله که هغه حکومت رانه په آرام کینی چې کوم حکومت د خدای قرآن په عدالتونو کې ایښی نه او د ملک فیصلې پې نه شروع کړي. په دې ملک یو ملا نه دی چې څه به یې د شورا ممبر کې ورته به یې وپړقی او څه به زمونږ د مفتی محمود صاحب یو ملګری په دې ترخ کې به ورته ناست و او خبرې به یې کولې چې نو د پکشیک شیک ده، نو د پکشیک شیک ده، پکشیک شیک ده. ما چې ته پکې چېرته پکشیک شیک ده شوې نو ده خو چې د اسلام آباد نه په شیشه کې ورته د شورا ممبري وپړقېده، پړک د مړز غوندې ټوپ په هلته کېناست. نو ده دغه خلکو وړوکي اختر کې زما د مرګ افوا وډاو. بجلیګر ملا یې مړ کړو، ویویشتو بجلیګر ملا یې که مړ کړو د بجلیګر نیکه به پیدا شي او تاسو نه به پرتګونه وباسي. محمد امیر بجلیگر مرد آباد، اسلام زندہ باد وایا، قرآن زندہ باد وایا. بجلیگر صحیح بل صحیح بل صحیح، اسلام زندہ باد. دا اسلام دے کہ دا رسول اللہ پا وفات اسلام ختم نشو، دا ابو بکر پا وفات اسلام ختم نشو، د بجلیګر په وفات به دا د دوی د سټونو په ویښتو چې د درېیمې تبې ورکېږي دوی په آرام نه شي کېدی، بل بجلیګر به وله پیدا شي، بل به ستنې به ورته د کونینو په دا سومبۍ کې وایي پرېږدي نه. ما د مرګ افوا مړ شم، مړ ولې ما زوی ولې مړ کړم؟ یعنې ما څه چل کړی دی چې ما به خلک مړ کوي؟ څه چل دی؟
او که مر شم نو ختم لارم غرق شم مړ کېږم به نه وای موت کا ایک دل معین ہے موت کا ایک دل معین ہے نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی د مرګ خو یو ورځ ده چې راځي به زه به پې مړ کېږما نو د غمه خوب ولې ټولې شپې نه راځي نو مړ کېږم خو تاسو به په آرام کښېنئ علما تر هغې پورې به په آرام نه کښېني چې تر څو پورې د پاکستان قانون قرآن شوی نه علما